دا ستا په فکر ډوب ومه چې لمونځ رانه قضا سو دا ستا په فکر ډوب ومه چې لمونځ رانه قضا سو په فکر کې مې ته وې عبادت رانه فنا سو او بسم الله جانه وایي په نیمه شپه کې ووتم کوڅې ته خلکو وویل بسم الله جانه وایي په نیمه شپه کې ووتم کوڅې ته خلکو وویل چې ګوره لیونی خو بیا روان پر کومه خوا سو او بسم الله جانه وایي زاهد ته مې نن وویل عبادت خو راته زده کړه زاهد ته مې نن وویل عبادت خو راته زده کړه د دې په اورېدو سره دستي رانه جدا سو او بسم الله جانه وایي موږ دواړه سره تللو دوراهي ته چې نږدې سو موږ دواړه سره تللو دوراهي ته چې نږدې سو زه راغلم میخانې ته دی روان پر خانقاه سو او عجیبه زندگی ده چې هر چاته یو شی ګران دی بسم الله جانه وایي عجیبه زندگی ده چې هر چاته یو شی ګران دی څوک ټینګ دی پر دنیا او څوک بیا خوښ بس په عقبا سو څوک ناست دی وساکي ته یو جام غواړي زړه یې ښه دی بسم الله جانه وایي څوک ناست دی وساکي ته یو جام غواړي زړه یې ښه دی څوک کښېنستی حجرې کې له اول څخه ملا سو او نور علي وایي و یار ته مې چې وویل خپل مخ راته ښکاره که نور علي وایي و یار ته مې چې وویل خپل مخ راته ښکاره که کافر یې راته وویل یو دم کې په ژړا سو او عبداللطیف صدیقي صاحب وایي چې سترګو ته یې ګورم معجزه راته ښکارېږي چې سترګو ته یې ګورم معجزه راته ښکارېږي حیران یم و عیسی ته چې دی ولې مسیحا سو او بسم الله جانه وایي عجیبه مخلوقات وینم خدای ستا دنیا کې بسم الله جانه عجیبه مخلوقات وینم خدای ستا دنیا کې خندا بس ورته جوړه ده چې هر څوک په ژړا سو او بسم الله جانه دا دې خاص تا ته ډالۍ وایي زه ګورم جانان ته عبادت مه رانه غواړه زه ګورم جانان ته عبادت مه رانه غواړه زاهد هم رانه لاس واخیست چې ځیر پر دې ښکلا سو او راهیاب خو صداقت په دې دنیا کې غوره کړی راهیاب خو صداقت په دې دنیا کې غوره کړی چې هر وخت وی خو وایوري پر دغه لار فدا سو چې هر وخت وی خو وایوري پر دغه لار فدا سو